باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل منا إلى إمام الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فيتمخط في أحدهما فقال بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيزع رجله على عنقي يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس. با بیان د زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا د عایش د رسول الله صلی الله علیه وسلم باب ورسته یو بلم بیا را روان د څو باب ورسته دا ډیر مختصر د صرف دو حدیثونه دی کې او هغه وګد مفصل ده نو دوه باب راغلي دي مدعای ودا زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بابونه دوه ذکر کیږي دا خو تکرار ده نو علما جواب کوي دلته بیان د حال د زندگی ده د عیش نه د فقر او د غنا بیان مطلب ده او الته بیان د معیشت د معقولات او چې خورلې دي د چې خوراک کړای د څنګه خوراک کړای د هغه بیان د هغه تفصیلی ده نو بابونه مقرر نه دي په واقع کې د مقصود په لحاظ باندې په د اول روایت کې سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دنیوي زندگی نه بعد چې هغه د دنیا نه تللی او غنیمتونه ډیر شو وسایل ډیر شو رزق کې وسعت راغی لباس کې وسعت راغی په داسې وخت کې د څادر او لنګ دواړه د کتان درختي خو ممشقان د سره خاوره مخکې وختو کې خدای کارخانې نه وي چې رنګونه یې ورکول نو کله به په ګلانو د زعفرانو ګل رنګ ورکوه کله به په سرو خاوره رنګ ورکوه دا ممشق دغه رخت ویل کېږي چې د سرې خاورې رنګ ورکړی شوی وي دا زینت و په هغه وخت کې په دغه کې دا څادر راواخیست په ضعیف کې په پاکه کړه د کتان راخت ډیر په یو وخت کې چا پیدا کوی نه شوی د پزه په پاکه کړه او دستی بیا ویی بخ یتمخط ابو هریره فی الکتان دا بخ چې استعمالیږي دا دوه خل استعمالیږي کله د خوشحالۍ په وخت کې موږ تاسو د خوشحالۍ په وخت کې وی چې واه دا بخ معنا واه څه عجبه میوه ده خو باغ باندې پیښ شو په توتانو پیښ شو طالبانو خو نو توتانې میلي واه دا د خوشحالۍ دپاره هم استعمالیږي خو وایي دغه د انکار دپاره هم استعمالیږي دلته حضرت ابو هریره د انکار په حیثیت ذکر کوي دا څه کوي دومره اوس اندازه لکه یو نوع ترفه ده د دنیوي نعمتونو په سهولت خوند اخیستل دي پزه په کتان پاکه خپل مخکینی حال وګوره مقصد یې چې ده دوی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تزکیه مزکا شوي دي یزکیهم موږ شاګردانو ته درس راکوي چې باید هغه زندگی ته پام وکړو چې کومه زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم واه تعجبه ده ابو هریره په کتان پازه پاکوي او بیا خپل حال ویایم خپله حالم خپله ذکر کوي په ما داسې وخت راغلی چې زه به په مابین د منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مابین د حجرې مبارکې د ام المؤمنین کې خدای پاک د حرمین شریفین آزاد کی په صحیح معنا او موږ تاسو ته د خدای پاک د زیارتونه بار نصیب کی قبله مبارکه د مدینه منورې په دغه سمت ده
شمالن او جنوبن ده په دغه سمت باندې ده. منبر مبارک د پیغمبر علیه السلام روضه مطهره کې د نن کنکای منبر هلته غلی په سر باندې لیکلي دي چې هذا موضع صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم. جماعت خو بیا لوی شوی ده، اوس خو نو ډېر لوی شوی ده چې جماعت لوی شي نو منبر خو به مابین ته وړې که نه. هغه ځای کې چې هغه اولنی منبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، هلته حجرې مبارکې د امهات المؤمنینو دي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور جماعت ته راپرېوه. نو ځکه دا دوه سره اخلي، د منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حجرې مبارکې د ام المؤمنین په یغه مابین کې دغه حجراتو په پای کې هلته د اصحاب صفه و ځای ده، د طالبانو ځای هلته د اصحاب صفه چې دا حجرې را ختمې شي هلته ده. نو زه به بېوښه ولوېدم، څوک به چې راباندې تېرېده په غاړه کې به پښه راباندې کېښوه تخته کولم به، د ده خیال به د جنون و د دغه جنون نه مراد میرګي دي. میرګي دا څوک چې میرګي ونیسي نن سبا هم خلک څوک یې دغه ویرغوي ورمخي، چې اول ویږي بېوښه شي، څوک یې دغه ویرغوي ورمخي، څوک یې د پښو تلې ورمخي، څوک یې دغه غړۍ دا مځکې ورکلکوي. نو په ما به پښې رایښې د دغه ځای به دی به خیال دا و چې دا خو میرګیو لاندې کړی ده چې پروت ده، په ځان نه پوهېږي. خو زه به میرګیو نه وم نیولی، د لوږې نه به پروت و. اوس باب ده په بیان د زحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. په حدیث کې د نبی علیه السلام حال ذکر شو که د حضرت ابو هریره. نو تطبیق څنګه ده؟ وایي تطبیق داسې ده، د شاګرد بېوښي د لوږې د استاد په حضور کې چې راځي، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ذات په حضور کې چې راځي، چې اده په کور کې شی وي هغه به د داسې طالب نه وسپموي. التزاما دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې هیڅ نه و. که وایي نو په داسې مشفق شاګرد باندې چې هغه ملازم خاص ده، چې وروسته به بیا کتاب العلم کې ذکر کوو چې دا ډېر حدیثونه خو زده کړي دي دغه وجې نه دي، چې همیش په د رسول الله په مجلس کې بل چېرې نه تلو، نه یې کور درلود، نه یې ملګري درلود، نه یې زمیندارۍ درلودې. نو داسې شاګرد ملازم خاص چې هر څه یې ورته معلوم وي، هغه د لوږې نه بېوښه کېږي او دی دې شی نه ورکوي. نو معلومیږي د دغه نه وایي د نبي علیه السلام حال د معیشت معلومیږي چې د په کور کې هېڅ نه و. دوم روایت کې ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله، حضرت امام مالک ابن دینار تابعی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مړی او غوښه په مړه خټه نه ده خوړلې په ټوله زندګي کې الا علی زفف. زفف چې شته وي په قومونو کې چې موږ تاسې اوس وګورو، هم هر قوم چې د غریزو علاقو کې پروته د ښاریاتو نه لرې ده، د هغو خپل ژبه په خپل حیثیت باندې کامله پاتې شوې ده. د سلیمان خیل ژبه مثلا، د خروټي ژبه، د زرادران ژبه، د دوتاڼي ژبه، چې څوک کوچیان دي غرو کې اوسېږي، ښاریاتو کې نه راځي، هلته چې ورشي هر څوک به په خپله ژبه په مینو په عن باندې کوي. او چې بازارو ته شي، په بازار کې خپله ژبه چلیږي نه، انسان د انسان هغه کوي، نو د دغه نه څه د دغه نه اخذ کړی، څه د دغه نه اخذ کړی. اوس عرب په عربي نه پوهېږي، عرب په عربي نه پوهېږي، په اصلي عربي باندې نن سبا اکثره عرب نه پوهېږي. طواف په حال کې د جمع ټیم ته 3 منټه پاتې، طواف هم ودروه، ګرځېدن کېناستو په سر کې، په څنګ کې 2 عربیان را سره کېناسته، طالبان غوندې دي رنګ. نو زه لږ په خبر ورسره شروع شو، پوښتنه مې تر وکړې، دوی دستي ویل تا دا عربي چیرې زده کړې؟ دا عربي خو دلته نشته. دوی طالبانو دوی زده وه، طالب خو د کتاب په عربي پوهېږي، وایي عامه عادیاتو کې خو زموږ داسې عربي نشته چې ما یو نیم ټکی زده وه چې ورسره ویلم، ورکه ده تره خپله عربي عیش، بس په عیش باندې ذاتي ورسره پوهېږه. نو دغه د بازار ژبې خلط وي،
ځکه د وی امام مالک چې د اهل بادیهونه مې پوښتنه وکړه د کوچیانو نه چې په صحیح عربي باندې پاتې دي ما زفف څه ته وایي ده راته وویلې ان یتناول مع الناس کثرة الایدي په اجتماعي خوراک کې که مړ شوی وي دلته اوس دوه حاله دي بعضې علما غریبانان خطا شوي دي تفسیر د دغه زفاف په نامناسب کیفیت د رسول الله ذکر کړی داسې ویلي دي پیغمبر علیه السلام د غوښې او د مړۍ نه ده موړ شوی الا عزل زفاف مګر هم د خلکو سره په ګډ خوراک کې چې پردي کور کې میلمه شوی د په خپل کور کې دا معنی نه ده موړ شوی یا په خیرات کې موړ شوی یا ولیمه کې موړ شوی یا عقیقه کې موړ شوی چې د خلکو صحابه په کور کې اجتماعي خوراکونه به هلته که موړ شوی په خپل کور کې دی نه ده موړ شوی دا د انسان د ذی شرفه انسان د شان سره مناسب تفسیر ده که غیر مناسب په پردي کور کې خو خلک احتیاط کوي بیا شرافتمن خلک خو لیا احتیاط کوي چې په پردي کور کې ډېره خورې دا خو خلکو په ذهن کې سړی حقیر معلومیږي نو ښه تفسیر یې دا ده الا علی زفف د رسول الله کور صلی الله علیه وسلم کور د میلمنو کور و چې میلمانه به ورکره راغله په هغه ورځ د خوراک تر نورو ورځو ډېر کوه خو ډېر هم هغه ډېرې څومره کوه ثلث د بطن یې موړ کړی په دغه ورځ ولې د میلمانه خیال یې کوه ده چې خپل معمول د خوراکو مثلا په دریو ګولو چې مړېدو بس کولی یې چې په درې ګولو دای ودرېږي د کور چښتن میلمه به بیا د شرمه نور خوراک وکړي د میلمه دپاره چې هغه ونه شرمېږي استعداد خو ورته معلوم ده چې طالب خو چې په سترخان کې یې ویني تر هغه وخته وږی ده چې ختمه شوه بیا موړ ده نو طالبان دي هغه خو نه هغه کېږي نو میلمه شرمېږي د میلمه دپاره بیا خوراک کوه خیر د انسانانو هغه ده چې مړی داسې میلمستیا په صورت کې تر اخیره خوري نه ډېره خوري دغه ځای ته مې چې پام وي چې مړی تر اخیره خوري نه ډېره مطبوع یو ځای کې میلمانه دي شیخ صاحب ورسره ده خلک یې قدر کوي یو ځای کې میلمانه دي خلیفه صاحب ورسره ده خلک یې قدر کوي که دغه استاد ودرېدو شاګردان به هم درېږي که دغه پیر ودرېدو مریدان به هم درېږي اوس د ده خپل معمول کم خوراک ده په خپل کور کې کم خوراک کوي هلته د دغو میلمنو دپاره تر ډېره خوراک کوي خو ډېر نه تر ډېره خوراک دا کنکۍ ګولې هسې ځان دې مشغول کوي چې هغه ونه درېږي کله هسې اډوکی شکوه د خلیفه صاحب چې ووینئ ما زړه ورته شین شي هسې ته بس کې چې دروغ وي کنکې غلطۍ دا لږ کله په اډوکې ځان غلی که کله د مړۍ یو کنکۍ ټوک راواخله په لګیا شه کله په یو میوه باندې هلته ملګرو ته سړی باید وګوري ارغندي خلیفه صاحب مبارک دی الله جنت الفردوس نصیب کړي عجب مزاج عجب هغه خدای پاک ورکړی و یو ځای کې ویلې میلمانو بیا کور چښتن ویله چې چای راوړم مړۍ نه بعد ده ورته ویله زه خو یې نه خورم خو د خلکو نمایندګي نه کوم د هغو خپله خوښه ده بیا یې یو قصه وکړه و یو ځای کې میلمانه وه نو ده خو به کم خوراک کوه دا مخ طرف سرخان ته خو معول خلک شی ګدي هغه د پای خلکو ته خو اخر ته وي هغه وایي ما پام نه و یو خواته چې هلته څوک لګیا دي نو ما ویلې امین کوچی په دسترخوان په هغه اخر ناسته وایي نه د امین زر زر ځانونه ماړه کوي تاسو ته یې اول کېږدي موږ ته خو یې اخر ګدي اوس نو دلته دغه مطبوع ته وایي په کار دا ده مطبوع ته په کار دا ده چې د تابعینو د حال اهتمام وکړي څه لحاظ یې وکړي نو تر ډېره خوړل دا معنا نه چې ډېر خوړل ځان مشغول ساتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د میلمنو دپاره چې میلمانه ځان موړ کړي دسترخوان تر اخره وخته به لګیا و خو الا به ثلث د بطن موړ کړه
باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا وكان عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ثالجين فلبسهما ثم توزأ ومسح عليهما. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تفرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكرهما أم لا. قال أبو عيسى هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. با په بیان د موضوع مبارکه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې اول روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د حبشو پاچا حضرت اسحمه رضی الله تعالی عنه په تحفه کې موزې راولېږلې پیغمبر علیه السلام ته. هغه څوک چې غایبانه د حضرت جعفر په خطبه ایمان راوړ په پیغمبر علیه السلام چې بیا کله خدای په ځای کې وفات شو حضرت پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې موږ نن یو مسلمان ورور په بل وطن کې وفات شوی راځي لمونځ د جنازې په وکړو چې هغه غایبانه اجازه یې په وکړه جنازه یې په وکړه. دغه حضرت اسحمه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته تحفه راولېږله خو د تحفې دلته یو جز ذکر شوی ده دلته صرف د خفینو د باب سره مناسب حدیث اوږد ده. دلته ګوره ما درته ویلي چې کله یو حدیث وي د ډېرو مضمونو دپاره دا یو جز چې د خفینو مناسب ده موزې تورې خالص تورې دا یې رالېږلي. خو بل روایت کې راځي مکمل لباس د بدن ام قمیص ام پرتوک ام چپلکې ام موزې چې د بدن لباس ته دا یې مکمل ورته رالېږلی و پټکي پورې تورې موزې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام پښو کړې ثم توضأ ومسح علیهما. موزې چې په کامل اوداسه پښو شي د موږ تاسې فقه مسله ده بیا چې کله حدث پیدا شي خبر خو د یو ځای نه شروع کېږي داسې نه چې بیا اوداسه یې پښو کړې وي نو بیا چې اوداسه کوو مسح یې پښو وکړه اول خو په کامل اوداسه پښو وي بیا چې کله ضرورت اوداسه راغی په هغه اوداسه کې بیا څه وکړه مسح یې وکړه په موضوع باندې مسح علی الخفین. تاسو ته به اوله ترمذي شریف کې تفصیلي بحث دی دغه راشي لاندې به دلته دومره وي تقریبا د اتیاو صحابهو نه مسح علی الخفین را نقل ده او دغه عادت ته تواتر ویلی کېږي. مسح علی الخفین دا په تواتر ثابته ده. د دغه وجه نه سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د اهل سنت والجماعت د شاعرو نه درې شیان ذکر کوي ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح علی الخفین. د صدیق اکبر او حضرت عمر په فضیلت به قایل چې هغه تر ټول امت نه بهتر دي. د حضرت عثمان او حضرت علی چې دواړه زمان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي د دواړو سره به محبت کوي خو فرق مبتدعه دي پیغو ټول ردونه دي څوک د شیخینو د عظمت ته قائل دي څوک د حضرت عثمان صاحب سره دښمن دي څوک د حضرت علی صاحب سره دښمن دي او مسح به چا کوي په خفین. د دغه وجه نه سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله وی زه ډارېږم په هغه چا چې د مسح علی الخفین انکار کوي چې دا به کفر ته وځي چې یو شی به تواتر ثابت انکار څوک کوي د قطعي حجت نه ثابت شوي شي نه انکار کوي کافر کیږي که نه کافر کیږي. د ټول امت مسلمه د ائمه اربعو رایه دا ده چې مسح علی الخفین ده نه علی القدمین یې صرف شیعګان دي امامیه چې هغه په پښو باندې مسح کوي نور خو دا بحث د هغه ځای ده. خو د دغه موضوع په باب کې یو عجیبه واقعه یو ځای کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم موزې مبارکې دواړه یستلې وې بیا چې کله ضرورت شو اوداسه ته اوداسې کوو نو چې نور اوداسې پوره کړو دا یوه موزه پښه یې پرېمینځله موزه یې پښو کړه
دا دومه پښه چې مینځي یو قول کې داسې راغلی یو شین مرغه راغی دا موزه یې پورته کړه او په مځکه یې وویشته مار تر ووت یو روایت کې راځي چې تور کارغه یې راغی د کاغې دا پورته کړه او ویې غورځوله مار تر ووت نو یا دوه وارې واقعه ده یا یوه واقعه ده حضرت پیغمبر علیه السلام ویلې دا د الله د طرف نه یو کرامت ته د ما عین عزت ته معجزه خو کرامت وي عزت وي د چا چې رب کریم په ما وکړو خو بیا یې دا توصیه وکړه امت ته چې څوک ایمان په الله او په آخرت لري چې موزې پښو کوي یو واری دی داسې په شا اړې څنډې دي اللهم انی اعوذ بک من شر ما يمشي على بطنه ومن شر ما يمشي على الرجلين ومن شر ما يمشي على اربع دا دعا یم وکړه چې په خېټه روانې لکه مار خدای دې داسې د شي د ضرر نه مې وساتې چې په دوو پښو روانې چې په څلورو پښو روانې د موضوع ثبوت موږ تاسې د وطن خلک موضوع پیژنې طالبان هم چې د وطن دې پیژنې د دغه ځای خلک ډېر نه پیژنې ځکه دلته ګرمي ده ژمی ساړه واورې وینې چې موضوع پښو کوي دا موضوع هغه جګې چې په ساق پورې راپورته کېږي لکه د بعضې لیلامو بوټونه دغسې اوږده اوږده غټ غټ دي د چرم نه جوړې دا کله مجردې پښو کېږي کله بیا د دوی دپاره د دوی د حفاظت دپاره دوم شی وي لکه دا ماسۍ چې موږ او تاسې ورته ماسۍ پښو یې ګورې بیا ماسۍ سره بیا بوټ پښو کې یا کلبشه پښو کې نبی علیه الصلاة والسلام خفین مبارکین پښو کړي دي دوم روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حضرت دحیه رضی الله تعالی عنه موضوع په تحفه کې راوړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پښو کولې په یو روایت کې راغلی دي چوپانه یې ورته راوړه پیغمبر علیه السلام ته په تحفه کې بیا یې پښو کولې اغوستلې دواړه حتی تخرقا تر هغه وخته پورې چې تیرې شوه دا څوک راجع کوي صرف خفینو ته چې موضوع پښو کولې حتی تخرقا څوک یې دواړو ته راجع کوي چې هغه چوپانه یې استعمالوله تر وخت شکېدن موضوع یې استعمالوله تر وخت شکېدن حتی تخرقا خو په دغه موضوع کې دا محال نه و معلوم چې دا موضوع چې د څرمنې نه جوړې شوي دي دغه پوست د حلال شوي غوایي ده مزکا ده او که غیر مزکا ده کل اهاب اذا دبغ فقد طهر موضوع چې جوړیږي د داسې څرمنې نه جوړیږي چې مطبوغه یې که غیر مطبوغ نو تزکیه ته پوښتنې ته څه ضرورت چې غوایي حلال کړی و که یې نه حلال کړی خو مطبوغ دی صفا دی خو تخرقا شکېدله خبر راغله حضرت پیغمبر علیه السلام لباس مبارک بله ورځ ذکر شو په هغه ځای کې ذکر کړي دي د ما نه هلته پاتې شو دلته به درته ذکر کړم حضرت نبی علیه السلام زړې جامې هم اغوستې دي شکېدلې جامې پینه کړې جامې ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې ته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جامه تر څو زړه مه بوله چې پینه دې نه یې ورګنډلې دا دومره ټوټه نه یې چې ور ویګنډې مرقع تر هغه وخته یې زړه مه بوله حضرت پیغمبر علیه السلام مرقع جامه اغوستې ده دغه کې تواضع ده او تنبیه ده په دې باندې چې انسان باید دنیایي خواهشاتو ته ډیره توجه ونه کړي د ضرورت په اندازې کفایت کوي ډیر ترفوه دې نه کوي ځکه د آخرت یې غافله کوي او ښې جامې هم اغوستې دي داسې نه چې هغه ناجایز دي یوه حله څادر او لنګې داسې اغوستی چې په 33 اوښانو یې چا ورته اخیستی و په هغه وخت کې 33 اوښانې په ورکړه یوه جوړه کالي پیغمبر علیه السلام ته صحابه ځان مال قربانوه په پیغمبر علیه السلام
چې قیمتي شی به ولیدو چې وس به یوه اخیست به یې راوړو به پیغمبر علیه السلام ته په تحفه کې مخکې موږ ویلي وو زکات یې نه اخیست خو هدیې خو یې قبلولې وایي داسې جامه یې هم اغوستې ده چې په هغه وخت کې هغه قیمتي جامه وه په 33 اوښانو باندې یوه جوړه جامه اخیستل شوې هغه هم اغوستې ده وریښمینه خو نه وه خو ښه جامه وه نو اجازه ده د ښې جامې اغوستلو هم خو اوس دوه حاله دي دا زړې جامې هیئت رساست دا خو د تواضع علامه ده خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مړو خلکو ته دا ویلي دي همیش به زړې نه اغوندئ ګورې یغو ته یې داسې نصیحت کړی چې همیش به زړې نه اغوندئ د الله د نعمت اثر باید په تاسې ښکاره شي چې خدای وس درکړی ده باید ښه جامې واغوندې چې مسکین خو دې وپېژني دا مسکین به رجوع چاته کي چې ټول د مسکینانو لباس اغوندي موړو مسکین خو معلومیږي په لباس معلومیږي چې هغه نه لري نو چاته به طمع کوي چاته به خپل حاجت ښکاره کوي ټول وخت به زړې نه اغوندئ خدای هم ورته ویلي دي ټول وخت به دغه ښایسته کالیم نه اغوندئ کله کله نفس محکوم کوئ نفس ذلیله کوئ چې غرور او تکبر درنه شروع نه شي واسې ډېر د هر وخت کې ښه کالي اغوندئ ښه خوراکونه کوئ ښه موټر کې ګرځي هر شی ښه نفس کې لویي راځي خو طبیب حاذق د مزکي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به هم نه کې چې ناشکري اثر ده چې امیر زړې اغوندې دا به هم نه کې چې د تکبر اثر ده چې امیر ښایسته اغوندې په عمومي توګه باندې مړو ته حکم دا د ښې جامې دې اغوندي خو کله کله دې زړې جامې اغوندي علماو ته هم پکار ده د علم د وقار د ساتلو دپاره د وخت وایي هغه مناسب جامې اغوندي ښې جامې دې اغوندي امام صاحب په 4,000 باندې درهم باندې اخیستلې جامې اغوستې دي چې علمي وقار وساتل شي خو فخر و تکبر په نیت نه حضرت ابوالحسن شاذلي قدس الله سره یو لوی ولی الله بهترین عالم تیر شوی دغه ښې جامې اغوستي بل ملا دا هغه زړې جامې اغوستې دي د عناد و حسد خو نه خود د دغه وجه به وي که به بل وي موږ خو په هغو ملایانو کې خبرې نه شو کولی یغه په ابوالحسن شاذلي باندې جرحه وکړه دومره لوی عالم لوی بزرګ د زمانې او داسې ښایسته کالي دي اغوستې دي دا معنی چې دا خو خواهشات پوره کول دي ترفه ده یغه ورته ویل چپ هیئتي تقول الحمد لله وهیئتک تقول اعطوني ما هیئت د خدای د شکرانې ده الحمدلله ده د تا هیئت سائل ده چې اعطوني داسې جامې دي اغوستې دي چې څوک دې ویني نو یو څه به در سره کوي نو علمي وقار دا باید وساتل شي ښه جامه مناسب جامه خو د کور ضرورت په سوال مه پوره کوه دنیایي معاش یو کار ورسره کوه حضرت امام مسلم رحمه الله په درس تنخواه یې نه اخیسته چې دا عمل صرف د خدای د رضا دپاره پاتې شي د رختو تجارت یې ورسره کوه امام صاحب په مضاربت په دنیا یې ورکولی صرف خپل ځان نه ډېر طالبانو علماو د کور نه پقې به ورکولی سیدنا امام یوسف رحمه الله ډېر ذهین طالب و یو څو ورځې سبق کې نه و چې راغی د پوښتنه ترې وکړه ولې نه وې ده ورته ویل زه یو سر یم پلار مې سپین ږیری ده کور مو مسکنت ده نو زه یو جمعه مزدوري وکم دومره کور ته شی پیدا کړم چې مثلا یوه میاشت ګزاره په کېږي نو د زه بیا راشم دا یوه میاشت سبق بیایم د کور مشکل مې حل وي بیا یوه جمعه مزدوري وکم نو امام صاحب رحمت الله علیه وی ما دنیا د دغه دپاره نه ده ګټلې چې زه خپل خواهشات په پوره کړم ته سبق وایې کور خرچه به دې زه پرې کوم ښه دنیا خو هغه ده چې د خدای د رضا دپاره وي دنیا عظیم نعمت ته ګورې په دغه باندې باید پوه شو چې خدای پاک سړي ته توفیق ورکړي د سخاوت
الله پر راضي کیږي. ګوره په یو روپۍ باندې الله عوض څو درکوي چې په دا طالبي کې ما درته اول ویلې فی سبیل الله په ځان یې لګوي که په ملګري لګوي څو عوض الله تعالی ورکوي؟ والله که 49 کروڑ خو په لمنځو په ذکر کې ده. روپۍ په ولکه دا الله ډیر په خوشحاله شوی ده، راضي شوی ده که نه؟ خو دومره راضي شو عوض یې په یو په ولکه په چا کې درکوي، په آخرت کې درکوي. د ده د رضا موافق دی ولګولی. دغه دنیا خو د خدای پاک د رضا اسباب دي، نعمت ته خدای پاک درکړی. الله سره تجارت په وکړه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دا بې ځایه صوفیتوب هم بې ځایه خبره ده. صوفیتوب خو نه ده، بېوسي نه. خپله یې لرو چې نه ذاتي دا ویو چې دا دنیا پرست دی، دا دنیا پرست دی، چې په خپله په واوړه بیا ما لمونځ هم ویر ده، جمع هم ویر ده، درس هم ویر ده، هر څه مې بیا ویر دي. د نه پیښې د نه قدرت د وجې نه بیا ښه سړی یو چې په لاس راشي بیا خو مخ نه تر اړه و. به هر تقدیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله زړې جامې اغوستې دي، خلکو ته هم درس ورکړی ده چې حتی کله زړې پینه کړې جامې اغوندئ چې نفس کې ملویي رانشي. خو چې چا ته خدای پاک دنیا ورکړي همیش د زړې نه اغوندي چې د الله د نعمت اثر په ښکاره شي. هغو ته بیا دا درس ورکړی ده چې د خدای د مخلوق سره معاونتونه نصرت بیا وکړي. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان متن شراكهما. وبه قال حدثنا احمد بن عنيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد بن طهمان قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن انس رضي الله تعالى عنه انهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقري عن عبيد بن جرير انه قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رايتك تلبس النعال السبتيه قال ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى الطلبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان لعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وبه قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد قال الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحد ليلعنهما جميعا أو ليحبيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد نحوه. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحدة. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك قال واخبرنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امتعن احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا سعد وابن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاويه قال انبانا هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. د شپلکو مبارکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان
مخکې تر دې نه چې بیان کوو اول نقشه وګورئ چې بیا ذاتې زده کړئ اسانه وي دغه ته قبالان ویایي دا په ګوتو کې چې بندیږي دا مخکې دوه پیزوانونه نه دي دا قبالان دي چې پښو کوي یو د دغه بټې ګوتې او د دغې ګوتې تر مابین یو د دغې ګوتې او د دغې ګوتې تر مابین دا دوه قبالان دي دغه مابین ته دغه پاړې ته شراک ویلی کېږي دا د منځ نه ده د منځ په برابر دا مثنا چې دا شراک باندې دا دوم شی هم موجود ده مثنا شراکین دغه ته ویلی کېږي دغه اوږدې ژۍ ته لسان ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوتې مبارکې د پښې دا د ابهامې ګوتې نه دا دومه ګوته اوږده وه سبابه دا ګوته اوږده وه دا سبابه د لاس د ګوتې نه بعضې خلک په دغ کې خطا شوي دي لاس په ګوتو کې خو ستا اوږده وي او د خپلو پښو ته وګوره دا د بټې غټې ګوتې سره په څنګ کې ګوته دغه اوږده وي دا ګوته یې څه اوږده وه نو دا د چپلکې سر یې ځکه اوږد راغلی ده او دغه خواته دغه تار دا خو تر دغه ځای راغلی ده یو قسم چپلکې مبارکې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسې څپلۍ ورته ویایو چې دا شاته پوندو باندې راتاویږي دا هم وه چې عایشه د طرف د پوندو نه به یې تړلې دا نقشه د نعل مبارک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده اوس نو ذاتي عبارت اول روایت کې حضرت انس رضی الله عنه نه څوک پوښتنه کوي د حضرت پیغمبر علیه السلام نعل مبارک څنګه و ده وویل چې دغه دوه قبالان و د مخ ګوتو ته چې اچول کېږي دا تارونه یې دوه و دوم روایت کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه هم بیا فرمایي چې د نعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه قبالان و مثنا شراکهما چې دا د مابین پاډه غبرګه و دوه سر په سر دوه دانې و مثنا شراکهما دریم روایت کې حضرت انس رضی الله عنه نعلین جرداوین دا جرداوین دي چې دا پوست ویښتان نه لري د باغات ورکړی شوی ویښتان تر توی شوي موږ تاسې دا دوکانو کې بعضې څپلۍ اوس وخت کې هم رواج داسې دی چې هغه د پوست نه ویښتان نه یې لرې شوي دا جرداوین چې د ویښتانو نه خالي وي وروسته سپتیم را روان ده دا دایره وې او دوه قبالان وو او دا د نبی علیه السلام نعل و ابن عمر رضی الله عنه ته چا وویل چې زه تا وینم همیش دپاره دغه چپلکې پښو کوې چې ویښتان نه لري سپتي وي د دلیل دا ویلی زه ځکه دا پښو کوم حضرت ابن عمر په اتباع سنت کې په صحابو کې شهرت لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما لیدلی ده چې هغه سپتي چپلکې پښو کولې او بیا دا ویي چې ویښتان یې نه درلود یتوضع فیها ظاهر متبادر د دې نه دا ده چې پښه مبارکه یې دننه په چپلکه کې مینځله یتوضع فیها چپلکه چې ویښتان لري که پښه یې ننه په چپلکه کې مینځي نو دا چپلکه خو لندیږي دا ویښتان لندیږي بیا چې روان شي په لیارې باندې دا ګردونه چې پلویږي نو ګند جوړیږي دلته ځکه ویښتان لري د ګندونه ډکیږي دا خو د نظافت مخالفه ده موږ تاسې د وخت خلک دا څرمنو چپلکو کې او داس نه کوي د حفاظت څرمنې دپاره یې نه کوي په دا چاولو چې ورته ویې په دا چاولو کې دننه پښې مینځي که نه یې مینځي دا پلاستیکي چپلکو کې د شکېدلو د ککړېدلو د خرابېدن خطر نه وي نو نن یې چپلکو کې د نن یې پښې مینځلې دي ما پیغمبر علیه السلام چې لیدلی چې بې ویښتو چپلکې پښو کولې چې څرمن ته به دباغت ورکړی شوی و نو ځکه ځم زه داسې چپلکې پښو کوم او دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باب کې راځي پیغمبر علیه السلام حال حضرت ابو هریره هم ذکر کوي چې دوه قبالانې وو دا بل روایت کې صحابي وي ما د پیغمبر علیه السلام چپلکې مبارکې ول د لمونځ کې کوو
خو مخصوفتین بیا دې ته وایي چې دغه مثلا وشکېدو په دغه دومه څرمن ور وګنډې پخوا خو و نن سبا خو ګنډل نشته ګورې دنیا ډېره شوه دا ربړینې چپلکې موزې بوټونه دا ربړین نه دي ربړین بوټونه کلب شي ایرانۍ موږ به پښو کولې چې ځای به یې پرې شو بیا به مو بله ټوټه والډینګ کړه په اوسپنه چې ګرمه کې هلته په مابین کې دا کیږدي هغه پولیسریک شي دا چپلکه به چې وشکېده موچي ته به م وروړه دوم شی به یې څرمن به یې په وګنډله نن خو طالب کالیم دومره ډېري چې د ګنډلو په ځای اچوي نه په رسېږي په ګنډلو یې د کال اخر کې چې طالبان هغه اخلي په ګونۍ نه په ریړیو کالي دلته پراته وي بهر تقدیر اوس خو خدای پاک وسحت راوستلی خو مخصوفتین دا معنه چې پینه ورکړه شوې دومه شی په ګنډل شوې دومه څرمن په ګنډل شوې او لمونځ یې پکې کوه په چپلکه کې لمونځ روا ده که نه چې پاکه وي نجاست نه وي خو د خوف غوندې په موزه کې لمونځ روا ده که نه ده روا په دغه کې هم روا ده خو که موزه ده که چپل ده که بوټ ده دغه ته مو چې خیال وي دغه ژی د بعضیو بوټو دا نن سبا نري ژی لري ګوتې تر دغه ځایه رسېږي تر دا نیمي پورې یغه خواته مخکې پیزایه ټوله خلاصه وي چې لمونځ په داسې بوټ کې کوې په مځکه باندې زور د بوټ راځي که یې ګوتې زور رسېږي مځکې ته خو صرف بوټ باندې دا ګوتې خو دلته پکې ولاړې دي یا د بعضو بوټو تلي وچ کلک وي د دا چپلو تلي لکه دا نن سبا وچ کلک وي غبرګېږي نه زور نه اخلي هغه چپلو کې که لمونځ کوې ګوتې نه لګېږي په مځکه کې صفا دې وي چپل صفایي خو ځان ته خبره ده خو چې د ګوتو زور د مځکې ته نه رسېږي په هغه کې لمونځ ناجایز ده په داسې بوټ په داسې موزه مسح هم ناجایز ده داسې پوست تلی به وي چې داسې غبرګېږي چې زور پکې په ګوتو باندې مځکې ته دا غبرګ شي او ګوتو زور ورسېږي مځکې ته نو لمونځ پکې روا ده بیا چې پاک وي صفا وي دا بل روایت کې ادب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کوي پیغمبر علیه السلام په یوه چپلکه کې د څوک نه ځي یا د دواړه پښو کوي یا د دواړه باسي په لوڅو پښو دي ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لوڅو پښو هم تګ کړی خصوصا د عیادت المریض په وخت کې چې زه غلی شوم ما ته م راوکتو یو خواته چې شی کوئ چې د خپل منځو کې مجلسونه کوئ سره خاندئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې ما ته دا سبق به په حضور ویایو کنې ترڅم لیا کوټې هم نشته دا نورو ته به ځای ور خلاص شي دا تنګي به ورکه شي چې یو څو بار شي دا نورو ته به بیا ځای خلاص شي نبی علیه الصلاة والسلام چې ځي یا به د دواړه چپل بوټونه چې نن سبا هر ایستلی یا به د دواړه پښو یا به دواړه ایستلی پیغمبر علیه السلام په لوڅو پښو تګ کړی خصوصا په عیادت مریض کې ځکه تواضع په دغه کې ډېره وي او مریض ته چې ورځي د دعا دپاره چې مریض ته دعا وکړي نو د تواضع په حال کې دعا ښه قبلیږي په لوڅو پښو مظالم کړی او په چپلو په بوټو کې مظالم کړی یو روایت کې به د یوې چپله کې مظلم راشي اوس نو موږ ته درس دا راکوي چې یا دواړه پښې لوڅې یا دواړه پښې پټې ولې یو د دې وجه نه چې یوه چپل پښو وي یوه نه یې پښو په اندامو کې د فرق وکړه عدل نه ده یوه پښه ساتي او د بله په تیږو لګېږي ګورې په خپلو اندامو کې د ظلم وکړه عدل دې ونه کړه یو دوم سړی چې یو بوټ یا یوه چپله پښو وي یوه نه یې پښو طبعا په تګ کې تعادل نه وي د ګوټ په شکل باندې یوه پښه لږ جګه یوه ټیټه داسې په یوه خوا بیا تنبیږي او په داسې تک پورې خلک خاندي بیا دا په مسلمان خندا ګناه ده که نه ده
د دغه ګناه سبب ته شوې چې داسې چپل دې پښو کړي دي یوه پښو د یوه نه د پښو چې خپله د ګوټ په شکل باندې ګوټ کېږي خلک دې په دا تګ باندې خاندي نو ټول خلک په ګناه کې تا واقع کړه په سخرې کې تا واقع کړه هیئت د مصلح غوندې بد شکل لیدی کېږي نو یا به دواړه پښو کوې یا به دواړه لوڅې پښې وي تعادل به وي او خلکو د ډرامې مستاق په هم سړی نه ګرځي خو کله داسې پېښه وي را روان وې کوټې ته رانږدې شوې د یوې چپلکې پاړه پرې شوه اوس د ضرورت لپاره د هغه په لاس کې راواخیسته وشکېده مزل نه پکې کېږي دا بله د په پښو دا پروا نه لري چې کله پیغمبر علیه السلام په باب کې راغلي هغه داسې صورت ده دا دی چې منع کوي د عادت نه منع کوي داسې عادت مه جوړوئ چې بې ضرورته یو چپل پښو ده یو نه د پښو دا خو ضرورت شو چپل وشکېده بوټ وشکېدو قابل د استعمال نه شو چې قابل د استعمال یې دواړه به پښو کوي یا به دواړه باسي نو تعادل به هم راځي او بې ډانګا به هم سړی هغه به نه لیدی کېږي چې خلک بیا په هغه پورې خاندي دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی ده چې سړی په چپ لاس خوراک کوي او د دې نه منع کړی ده چې په یوه چپلکه کې تګ کوي په چپ لاس خوراک مسله د خوراک را روانه ده خپل ځای کې به ذکر کېږي لاړ به دومره ووایي چې پیغمبر علیه السلام یې په چپ لاس خوراک عادت شیطان ده نو ته به داسې خوراک نه کوي دلته یو نکته به بیا واورو بیا به په هغه ځای کې بیرته دغه خبره را په یادوو شیطان موږ وینو یم نه خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبر کو چې د عادت داسې ده چې په خبر یې کړو ذاتې به ځان ساتو لہذا د کفارو شعار مسلمان به په ځان کې نه راولي او که دی دا عذر کې چې دلته خو کافران نشته خبر یې که نه یې چې دا د کافرانو رواج ده خو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وویلې چې شیطان په چپ لاس خوراک کوي شیطان هم په ټول عمر نه ده لیدلی خدای دې نه راوویني نه دې خدای رانږدې کړي خو موږ په ذاتې ځان ساتو د هغو د تشبه نه چې خبر شي چې یو شی شعار د کفارو ده ولو که کافر دلته نشته نو ځان به ذاتې د هغسې اعمالو نه ساتي د دغې وجې نه الله مو دې وساتي د ښېرا او د نیکو خلکو نه و یو سړی په چپ لاس لګیا و خوراک یې کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې په ښي لاس خوراک کوه ده داسې د بانې په شکل ورته وویلې زه دا ښی لاس نشم پورته کولی خولې ته پیغمبر علیه السلام د خولې نه ښېرا ورته ووته چې لاس دې وچ شه مه یې که پورته په ټول عمر یې بیا نه ده پورته کړی دغه ځای کې راځي چې د نیکو خلکو دعا لکه څنګه چې قبلیږي ښېرا هم دغسې قبلیږي خو او شوینات شان د نبی او شان د ولی چې د الله د شان سره موافق شي ام دعا بیا قبلیږي ام ښېرا قبلیږي رب کریم کل یوم هو فی شأن دا خبر بار راځي نو لږ به یې درته تشریح کړم کل یوم هو فی شأن رب کریم صفات متفاوتې که نه دي اوس مظهر د صفات جلال هم د دي صفات جمال هم د دي که رب کریم د جمال په صفاتو کې و یعنی رحمانیت و رحیمیت و رؤوفیت و دا صفاتو او نبی هم په دغه صفت کې و مظهر د دغه صفت ګرځېدلی و شیاناتو کې توافق ده نو نبی ته دا حال چې د الله شان دی رحمانیت ته چې ښکاره شي نبی سل تعطا بیا بشارتونه شروع کړي سوال که چې اوس خدای درکوي بیا په یوه دعا د دنیا او د آخرت کارونه ټول جوړ شي که دواړه د خدای هم دې وساتي د قهر په مظهر و رب کریم د جلال په صفت راغی نبی هم د جلال په کیفیت کې و ښېرا یې وکړه د انسان بیړۍ غر کېږي چا ته رسول الله ښېرا وکړې په مکه معظمه کې خو رب کریم هم ورته په غضب و هغه خلکو ته رسول الله هم په غضب شو ښېرا یې وکړې هغه سرداران ټول په بدر کې مردار شو که نه شو مردار که شیانات متفاوت وي
بیا به نبی دعا کې نه به قبلېږي، نبی به خیرا کې نه به قبلېږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ. د مکې معظمې نه چې ابو طالب مړ شو، درېیمه ورځ خدیجة الکبرا مړه شوه، معاون خارجي او داخلي دواړه لاړه. مشرکینو دلته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اهل مکه و ظلمونه شروع کړه. نو د پناه دپاره لاړ د طائف په لوري عبدیلیل ته. یغو ظالمانو د دې په ځای چې پناه ورکړي داسې د وحشت معامله یې وکړه، العیاذ بالله، سپک الفاظ چې په دا خلکو کې بل دوسې سړی نه و چې خدای نبي کړی وای چې ته یتیم غریب نبي کولې. ځوانانو ته یې وله یې په دا پښو باندې. حضرت المؤمنین رسول الله ته وی تا باندې د احد تر ورځې هم سخت ورځ راغلی ده. دی وی او هغه ورځ ډېره سخته وه چې د هر طرف نه د تیږو وارونه وو، د پناه د منع څوک نه وو. د پلانکي ځای نه تر پلانکي ځایه زه راغلی یم، زه په دغه نه یم پوه شوی چې ما څومره مزل کړی. خو جبرائیل امین راغی، د غرو ملائکه ورسره ده چې الله تعالی وی ملک الجبال ته اډر کوه که غواړې چې دا خلک زه تباه کم چې غرونه پراولي. دستي ملک الجبال حضرت اسماعیل علیه السلام نبی علیه السلام ته سلام کوي او ورته وایي که د تا خوښه وي زه به اخشبین دا راولم چې دا طایف خلک ټول پکې لاندې کړم. وایي رب کریم په جلال کې و، خو رسول الله مظهر د جمال و. د الله داسې نه ده لکه دا د ولي فیض په یوه لورې نه ځي چې کامل شي، شپږ سره جهاتو ته یې فیض روان وي. د رب کریم نور صفات هم معطل کېږي نه. نو ځکه په هر کې لکه د بدر په واقعه کې رسول الله د خوف په حال کې و، صدیق اکبر د رجا. نبی علیه الصلاة والسلام ورته نه یې الله دا د ما قوم ده نه پیږي، خدای پاک به مسلمان کې یا به نسل مسلمان شي. په احد کې چې بیا رسول الله په جلال راغی، کیف یفلح قوم، د خیراو اراده یې وکړه. رب کریم بیا په جمال کې د هغه ورته لیس لک من الامر شی، دا یې تا کار نه ده. ما خوښه د وژنه مې مستحق دی د عذاب، او که ایمان ته توفیق ورکوم مسلمانو مې شینات چې متفاوت دي ګورئ، نه خیرا نه دعا نه قبلېږي. خو چې رب کریم په جلال کې وي نبي مظهر د دغه صفت شي، لکه هلته یې د لمانځه په حال کې چاپریوان په واچوه چې څنګه یې خیرا وکړه الله قبوله کړه. دا اول بخاری شریف کې بیا موږ تاسو ته یو واقعه را روانه ده. په هندوستان کې یو ولی الله و، دا به په لیار باندې تېرېدو، یو فاسق بدماشو په دا لیار کې د ده سره به دا مریدان روان و. ده به روزانه چې ولید پوچ الفاظ به دغه ولی ته استعمالول. مریدانو به چې اراده د ویلو وکړه ده به ورته ویل کار مه پلرئ. بل وخت کې دغه بدماش راغی، دا ولی په دا مخ په چپلاخه ووایه. دا ولی مریدانو ته حکم وکړه چې ویې یې، دی ونه ویه. دی هېڅ کویلې چې خو مخکې موږ ویلو ته نه پرېښو، دی هسې را باندې ډاروي چې لږ ساعتو ته سړی بدماش ولوېده مړ شو. دوی تعجب شو، ورته دا څه واقعه ده؟ دوی ورته ویلې وایي مخکې به چې ده بېادبي کړه د ما سره، ما زړه خو به درد شو، خو ما ته به چې د رب کریم حالات منکشف شو، هغه په صفاتو د جمال کې و، جلال کې نه د جمال کې. نو ما به معافي وکړه. دلته چې نن دا بېادبي وکړه ما ته چې حال د رب کریم منکشف شو په جلال کې و، نو ما وویلې چې زر یې ووایې که تاسې د ما انتقام اخیستی وای په ویلو به م اخیستی و. تاسې وانخیست من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، د ما انتقام الله واخیست او این بطش ربک لشدید. دا واقعه شاه صاحبې چې وپېښه شوه زه په یو حدیث پوه شوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مریض و، د مرض موت په مرض کې دوی ویلې چې په خوله کې دوایي ور واچوئ. حضرت عباس هم په مشوره کې ور شریک و، خو بیا د اچولو په وخت کې له دود دا یې وتلی و، دا نور په کمره کې چې څومره ملګري و خوله کې دا دوایي ور واچوله. یو خیله دوایي لکه جولاب جوړه به کړه، د خولې په سخوښتې کې به یې د بدنۍ یا د کوزې چوک ته یې کېښی دوایي به یې ورکړه.
چې پیغمبر علیه السلام را په حال شو ورته وویلې ما تاسو ته نه ویلې چې ما یې راکوئ دی ویلې موږ خو دا خیال وکړو کراهیت المریض لدوا چې مریض د دوایي نه بد راځي ته به په دغه خاطر ویې ده ویلې حکم یې وکړ چې په دا کمره کې څومره دي د ټولو په خوله کې دوایي ور واچوئ شاه صاحب چې زه د دغه په مطلب نه پوهېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو نه انتقام نه ده اخیستی د ځان په باب کې او هلته صفاتو کې دا راځي چې د خپل ځان دپاره د انتقام نه اخیست د دین خو یې اخیست دلته د خپلو شاګردانو صحابهو نه انتقام واخیست یغو شفقت پکوه دوایي ورکوله او د انتقام تر واخیست چې دا واقعه پیښه شوه وایي زه پوه شوم چې اوه دا خو رسول الله خفه شوی و نو د ده په خفګان الله خفه شو رسول الله پوه شو چې اوس الله قهر راځي په دغه صحابهو زر انتقام په خپله واخیست چې په انتقام خپله واخیست د الله د ګرفت نه خلاص شوه او دلته اوس دا ولې دلته اوس دا خبره ده چې دغه سړي لاس په چپ لاس خوراک و رسول الله چې ورته ویلې چې په ښي لاس د بانه وکړه په دروغ او دی په جلال راغی ښېرا ورته وکړه لاړ هغه خدای پاک مظهر صفت دی دغسې و لاس یې وچ شو دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول مبارکه دا و چې چپلکه به پښو کوله نو اول به ښی پښه پښو کوله او چې کله به یې یسته نو چپه پښه نو امر یې مقتدا کړی چې کله یو د تاسې چپلکه پښو کوي نو ښی پښه دې پښو کوي اول چې باسي بیا د چپه پښه نو دا ښی پښه دې اول د دغه پښو شي تنعلو آخر دې شي تنزعو چپلکه پښو کول د باب د اکرام نه ده او مخکې موږ تاسو ویلو چې کوم شی د باب د تکریم او د اکرام نه وي ښی لاس پته ښی طرف افضل بهتر ده تنعل ترجل تطهور په ټولو کې ښی طرف شروع کوو که نه او دا چې ښی اشرف ده او دا شی د عزت ده نو ښی د بیا لږ تر ډېرم کې وي چې اول چپرکه وباسې هلته یې مخ ته یو ملټ پښو کړه هلته یو ملټ شاته نو د ښی پښې قدر 2 ملټه مثلا تر چپه پښې زیات شو اول هما تنعلو واخر هما تنزعو دا بل روایت کې هم حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته تیمم محبوب و تر څو یې چې طاقت و په ترجل تنعل تطهر کې الله ته تیمم محبوب ده او بل طرف ته په دې کې یو نیکفالي ده د عرش عظیم په ښي لورې جنت ته چپ لورې جهنم ده د انسان اعمال چې تلل کېږي په ښی پله کې د تلې حسنات وي په چپه پله کې سیئات وي عملنامې چې تقسیمیږي نیک عمل انسانانو ته په ښي لاس ورکول کېږي بد عمل انسانانو ته په چپ لاس ورکول کېږي نو که سړی فکر وکړي وایي دا ښی لوری د عرش عظیم ښی لوری جنت ته تله د حسناتو هغه ښی پله د حسناتو د عملنامه په ښي لاس باندې د سعادت او د کامیابۍ یو لوی دلیل ده نو په نیکو اعمالو کې ښه اعمالو کې هم سړی د کوشش په چا کې کوي په تیمم کې کوي د اخر روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیه السلام د چپلک کې دوی قبالان وي چې اوس په قبالان دروخ و د صدیق اکبر هم د حضرت عمر هم اول عقد واحد چې رواج کو حضرت عثمان ذی نورین نن سبا چې دغه حرم شریف کې ډېرې خرڅېږي دلته هم بازارو کې چې دا کومې چپلکې دي چې دا داسې یوه پاډه لري مخ طرف ته څو دي یوه ده چې دا د غټې ګوتې دي دا بلې د حضرت عثمان صاحب د وخت نه بیا داسې شروع شوي دې څه معنا ده د نبي علیه السلام مخالفت مطلب نه ده هلته دغه شی جوړښت په دغه نظام و جوړښت مخکې لکه د کارخانو صنع بدلیږي را بدلیږي یو شاید د تجربې د نګاه نه بیا مهارت کې پیدا کیږي اول جوړښت کې ضعف و کمزوري و نو 2 قبالو ته ضرورت و کله چې د جوړښت طریقې مضبوطې پیدا شوې نو په یوه باندې اکتفا کیږي دا خو د احکاماتو شرعیه او د جملې نه دي چې تغییر نبی علیه السلام یو خله حکم کړی وي او صحابي تغییر پکې راولي دا خو د عاداتو د جملې نه دي عباداتو نه د عاداتو د جملې نه دي دغه کپړې دا څومره چې موږ تاسو په غاړه دي دغه یو دغه ساز دغسې طریقه د جوړېدن د کپړو د نبي علیه السلام په وخت کې وه خو د لاس اوبدل و د لاس اوبدل و کارخانې خو نه وې سنۍ و ډبلې وې داسې نری خو نه پیدا کېدې
و چې دا نری لباس شو او جوړ په کارخانو کې شو د دغه استعمال ذاتي بیا ناجایز شو چې دا خو نبی علیه الصلاة والسلام نه دی اغوستی د هغه وخت وای داسې و د حضرت عثمان صاحب په دور کې صنع مضبوطه شوه نو په یو عقد باندې کفایت کېده نو موږ ته دا یو که څوک کوي که دوه کوي دواړه روا دي څه مشکل په دغه کې نشته دا د عاداتو د جملې نه دي د عباداتو نه دي د ګوتې مسله به اوږده شي مهر بس ده بس د بله ورځ چې راځئ خوبونه پرېږدئ او دا خپل